الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. ډیر ځوانان وي چې هغوی په خپل ژوند کې پرمختګ غواړي، خپلو اهدافو ته رسیدل غواړي چې څنګه زه خپلو اهدافو ته ورسیږم. خپلو اهدافو ته رسیدل لپاره لازمه خبره دا ده چې یو انسان ټول نه مخکې خپل مقصد وټاکي، خپل هدف وټاکي چې زما په ژوند کې زه مبارزه کوم، زه کوشش کوم، زه محنت کوم، دا زما هدف ده. د دې داسې مثال لکه یو انسان چیرته په توره تیاره کې موټر کې ناست وي او برقونه نه وي لګولي او هغه سفر کوي، نو ډېر احتمال داسې دی چې هغه انسان خپل منزل ته په خیر او عافیت سره ونه رسیږي. وجه دا ده چې د هغه منزل په تورو تیارو کې وي. نو همدغه راز که چېرته زموږ او ستاسې په ژوند کې هم اهداف نه وي، مقاصد نه وي، انګلیش کې چې ورته ګولز ویلی شي، هغه زموږ او ستاسې په ژوند کې نه وي، موږ او تاسې خپل منزل ته یا خپل هدف ته نشو رسېدلی. که چېرته موږ او تاسې په خپل ژوند کې ګول سیټینګ وکړو یا یو هدف وټاکو چې دا زما هدف دی، یعنې 10 کاله بعد 20 کاله بعد زه یو داسې مقام ته یو داسې ځای ته ځان رسول غواړم، نو انسان ته به څنګه معلومات کېږي چې زه په دې لاره کې سم روان یم او که ناسم روان یم. یعنې مثال له خبرې یو شخص دی هغه وایي چې زه ښه عالم جوړېدل غواړم، یا یو شخص دی چې هغه وایي زه ښه طبیب جوړېدل غواړم. اوس هغه د خپل طبیب جوړېدل یو هدف ګرځولی دی، دا یو هدف جوړ کړی چې زه به دغه هدف ترلاسه کوم. په دې باب کې دی مناظره کوي، دا پکې چې دی مخکې ځي مزل پکې کوي. اوس به دته څنګه معلومات کېږي چې زه طبابت طرف ته روان یم یا زه خپل مقصد طرف ته روان یم او که نه زه په غلطه لاره باندې روان یم. د دې ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې هر کله تاسې د خپل هدف ترلاسه کولو دپاره وړې وړې کامیابیانې ترلاسه کوئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو خپل هدف ته روان وئ. مثال له خبرې که تاسو چېرته طب طرف ته ځئ، یا مثال له خبرې تاسو یو علمي یعنی دینی میدان کې تاسو پرمختګ کول غواړئ، یو دینی هدف تاسو ټاکلی وي، یا د یو حدیثو په میدان کې چې تاسو حدیث ټاکلی چې زه په دې کې دکتورا کوم یا په دې کې زه مهارت حاصلوم، نو که چېرته تاسو د ابتدا نه مسلسل په حدیثو کې وړې وړې کامیابیانې حاصلوئ، اصول حدیث کې کامیابیانې حاصلوئ، حدیثونه یادوئ، د احادیثو په مفهومونو باندې او په تشریحګانو باندې ځان پوه کوئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو خپل منزل ته یا خپل هدف ته روان یاست. او که چېرته تاسو یو هدف وټاکئ، خپل مقصد یا ګول سیټینګ وکړئ او تاسو روان یاست په بله لاره باندې، مثال له خبرې تاسو د طب لاره غوره کړله، یو هدف هم وټاکئ زه به یو ښه MBBS ډاکټر جوړېږم، او تاسې په انجینري کې مسلسل کار کوئ او انجینري کې د ساختماني کارونو کې مسلسل محنت کوئ او هغې کې چې ستاسو پرمختګ کېږي، نو دې طریقې سره تاسو خپل هدف ته نشئ رسېدلی. همدغه راز په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو ته د رسېدلو دپاره دویم نمبر چې کوم اصول دی هغه د ټایم منیجمنټ دی، د وخت خامخا لحاظ کول دي. دا وخت د احترام غواړي. که چېرته نن تاسو د دې وخت احترام ونه کړو، سبا دا وخت ستاسې احترام نه کوي. دا وخت په ټوله دنیا کې مطلبي څیز دی، دې سره چې څنګه عمل او تعامل تاسې وکړئ هغه شان تعامل تاسې سره هم کوي. نو که چېرته تاسې په خپل ژوند کې پرمختګ غواړئ، نو ټایم منیجمنټ وکئ، وخت د خپل اهدافو دپاره مقاصدو دپاره وخت وټاکئ. فضول مه کینئ په خپل ژوند کې په فضولو شیزونو باندې، یعنې هغه شیزونه چې هغه ستاسې وخت خرابوي. مثال له خبرې ډېر خلک چې هغوی جواریانې کوي، لډوګانې کوي، بې ځایه مجلسونه کوي، بنډار کوي. ډېر خلک داسې وي چې هغوی داسې یو خبره کوي چې دا وخت به په څه باندې پاس کړو، دا ټایم به په څه باندې پاس کړو، یعنې هغوی د خپل قیمتي وخت دومره په فضولو خبرو باندې یا فضولو شیزونو باندې تېروي چې هغه سره نور د دې وخت تېرولو دپاره څه وي نه. نو که چېرته موږ او تاسې ټایم منیجمنټ وکړو، مطالعې دپاره خپل وخت انتخاب کړو، د ورزش دپاره خپل وخت انتخاب کړو، د خپل اهل و عیال دپاره خپل وخت انتخاب کړو، د خپلو مقاصدو ته رسېدلو لپاره خپل وخت انتخاب کړو، نو موږ او تاسې په ژوند کې ډېرې ښې طریقې سره پرمختګ کولی شو. همدغه راز بهترینه خبره د خپلو مقاصدو او اهدافو ته رسېدلو لپاره هغه اخلاق دي، د خپل معاشرت سره اخلاق، د خپلې ټولنې سره اخلاق، د خلکو سره اخلاق، حوصله ساتل. کم پوهنتون کې، کومه فاکولته کې چې ته سبق وایې، کم میدان کې چې ته اوسېږي، په تجارتي میدان کې که په هر میدان کې، تا دپاره اخلاق لازم دي. که چېرته ستا اخلاق خرابي، نو تا باندې به نه استادان دعاګانې به تا ته کوي. که چېرته ستا اخلاق خرابي، نو والدین به درنه هم خفوي، ورونه به درنه هم خفوي، ملګري دوستان به درنه هم خفوي. په دې دنیا کې به په دې دومره انسانانو کې، په دې 1.5 بلیونه انسانانو کې به ته بیا ځان سره یوازې ګرځېږي. او که چېرته ستا اخلاق ښه وي، نو دا به تا سره مرسته کولی شي چې ستا ملګري او دوستان تا ته رانږدې شي او هغوی تا ته اوږه درکړي، او ته پرمختګ وکړي، د خلکو دعاګانې تا بسې شي. نو د پرمختګ دپاره او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو دپاره دریم مهم څیز چې دی هغه اخلاق دی. څلورم مهم څیز چې دی هغه د خلکو خبرو پسې نه تګ دی.
قدرمن ورونو د خلکو خبرې دا تیږي دي که چیرته د خلکو دا خبرې تاسو په خپلو غوږونو کې اچوئ دا به دا ستاسې سر دروند کړي او یو ورځ به شي چې دا ستاسې سر به بیا تاسو نشئ وړلی تاسې به کېدئ تاسو به پاتې راشئ د خلکو خبرې همیشه دپاره د خپو لاندې کوئ د خپو لاندې کوئ تاسې به لوړ ځئ ستاسو مقام به اوچتېږي خو کمې خبرې د خلکو خبرې په دوه قسمه باندې یو هغه خبرې چې هغوی تا ته د تعصب په بنیاد باندې کوي د کینې په بنیاد باندې کوي ستا د پرمختګ دپاره نه کوي ستا د نقصان دپاره کوي هغه خبرې د خلکو هېرې کوي د خلکو طعنې هېرې کوي د خلکو پیغورونه هېر کړئ د خلکو کنځلې هېرې کړئ چا در سره بد اخلاقي کوله معافې کړئ د خلکو خبرو نه تېرېږئ او چې چا درته ښې خبرې کولې مشورې در کولې په هغوی باندې سوچ وکړئ تاسې چا چې درته یو ښه خبره کوله یو صلاح یې در کوله درته یو منظمه لاره درته ښودله تاسو په هغې باندې عمل کوئ نو څلورمه بهترینه خبره د خپلو اهدافو او مقاصدو ته د رسېدو دپاره د خلکو د خبرو هغه اندازه او معیار معلومول دي همدغه راز د خپلو مقاصدو او اهدافو ته د رسېدلو دپاره چې دی هغه په خپل ژوند کې سیکریفایزینګ قرباني ده کله هم یو سست انسان خپل اهدافو ته نشي رسېدلی چې هر کله تا په ځان باندې خوبونه نه حرام کړي تا په ځان باندې ستړیاوې نه وي تېرې کړي تا خواږه وختونه او چکرونه نه پرېښي تا چې دی خپل راحت نه پرېښی ته کله هم خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی که چېرته موږ او تاسې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو کامیابه انسانان وګورو که هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که هغه خلفای راشدین دي او که هغه علماء کرام دي ابن تیمیه رحمه الله دی امام ابو حنیفه رحمه الله دی نور علما دي د دې امت سلف صالحین دي او که چېرته هغه په غیر مسلمینو کې تیر شوي خلک دي د هغوی په ژوند کې موږ او تاسې یو اصول کتلی شو او هغه سیکریفایزینګ دی قرباني ده هغوی محنتونه کړي دي که چېرته موږ او تاسې محنتونه ونه کړو که چېرته موږ او تاسې ووایو چې یاره ما ته به دا کامیابیانې کور ته راشي دا کامیابیانې به ما ته په وراثت کې پاتې شي نو دا زموږ او ستاسې غلط سوچ دی که چېرته موږ او تاسې د ژوند نه دا شکایت کوو چې زما په ژوند کې ستړیا ده زما په ژوند کې تکلیفونه دي نو زموږ او ستاسې دا شکایت غلط شکایت دی ژوند تړل شوی د تکلیفونو د ستړیا او مشکلاتو سره دی د دې نه بغیر ژوند کول ناممکن دي نو خپلو اهدافو ته د رسېدلو دپاره کامیاب ژوند دپاره کامیابي ترلاسه کولو دپاره پنځم نمبر مهم څیز هغه قرباني ورکول دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین